سلامونه نیکې هیلې. دا ویډیو د ټولو هغو کسانو لپاره ده چې څوک تور زیړی لري یا په فامیل کې څوک د تور زیړي مریض لري. زمونږ او د تاسو په وطن کې یو غټ مشکل چې زمونږ او د تاسو مریضان تور زیړی ډیر یو عادي مرض ګڼي، حالانکه یو د خطرناکو او وژونکو وایرسونو څخه دی چې په وخت تېرېدو سره سرطان پیدا کوي او د جګر کلکوالی پیدا کوي، یعنی د جګر سیروسس یا د جګر سرطان ته اخره کې اوړي. په نن سبا دور کې مخنیوی او تداوی ډیره اسانه ده، خو ناغېړي ورسره د مرګ سبب کیدی شي. ما به چې څومره مریضان کتل هیڅ ځان سره به پام نه کاوه او نه به تداوی ته ورته پام کاوه او نه به د فامیل نورو غړو ته احتیاطي تدابیر نیول. د ټولو نه مخکې باید په دې پوه شو چې دا څنګه یو د بل نه انتقالیږي. تور زیړی د یو د بل نه د وجود د مایعاتو په لاره انتقالیږي، هغه که وینه وي یا مني وي بل کس ته انتقالیږي. دې کس سره نږدې چې څومره کسان شاوخوا اوسېږي ټول په خطر کې دي، یعنې د هغوی رسک ډیر دی. کوم شیان چې د وجود سره د بل د وینې کانټاکټ کیږي، مثلا د ګیرې ماشین دی، بلیډ دی، پاکی ده، یا د ریزر دی، یا د غاښونو برس دی، یا د ستن ده، د خالکوبي کومې ستنې چې کومې دي، یا انجکشن دی، څومره شیان چې یو د تور زیړي مریض استعمالي او په هغه باندې د وینې لګېدو امکان وي او یا د تور زیړي مریض فزیکي اړیکې چا سره ټینګوي د مني د لارې نه، دا د انتقالېدو خطر لري. د انتقال لپاره ډیر کم مقدار هم بعضې وخت کافي وي. مهمه خبره زما پیغام دا دی چې څوک چې تور زیړی خپله لري یا په فامیل کې د چا د تور زیړي مریض وي، هغه ټول فامیل چې څوک یو ځای اوسېږي ټول باید د تور زیړي معاینات وکړي. د چا چې منفي دی هغه باید ټول ځانونه واکسین کړي، که ځانونه واکسین کړي ښه خبره ده، که نه ټول باید واکسین شي. واکسین یو ډیر اسانه لار ده او ډیر ارزانه لارې ده او مریض خلک د ډیر غټ خطر نه بچ کوي. او که څوک یې لري هغه ته باید نور معاینات وشي، چې څوک مثبت راووت هغه ته باید نور معاینات وشي او که د تداوي ضرورت ورته وي باید تداوي ورته وشي. که په اوله کې تور زیړی تشخیص کیږي هر یو مریض تداوي ته هم ضرورت نه لري، خو ډاکټر بیا دا فیصله کوي چې دا تداوي ته ضرورت لري که نه لري. پیغام زما ته څه دی؟ کم شیان چې وجود کې استعمالیږي یا کم څوک استعمالي او په هغه د وینې قطرې لګېدو امکان وي هغه باید بل استفاده نه کړي. او کم خلک چې د ده شاوخوا اوسېږي د فامیل غړي ټول باید معاینات وکړي او څوک چې منفي دی هغه ځان ته واکسین وکړي. د تور زیړي د مریض لپاره مو دا توصیه ده 6 میاشتې وروسته یا په کال کې یو ځل خپل عمومي چیکاپ باید وکړي، متعلقه ډاکټر ته باید ورشي چې تداوي ته ضرورت وي، خپله دوامداره صحیح تداوي دې وکړي، خوراکونه د صحتمند خوراکونه کوي او کوشش کوي چې وزن زیات نشي، ځکه وزن زیاتېدو سره دوه خطره کیږي، یو فاټي لیور د جګر چربي پیدا کیږي، بل تور زیړی ورسره اضافه کیږي، کوم چې داسې خلکو ته ډیر زیات نقصان رسوي. تور زیړی په نن سبا دور کې یو اسانه مرض دی، تداوی یې شته، ښه تداوی یې کیږي، مخنیوی یې کیږي. باوجود د دې هم که په دې دور کې هم څوک د تور زیړي نه د جګر سرطان پیدا کوي او یا د تور زیړي د وجې نه د جګر کلکوالی پیدا کوي، دا ځان سره ناغېړي ده، ځان سره